اکثریت زموږ هیوادوال د لرې لرې پرتو سیمو څخه داسې رخصتۍ ورځو کې رسي دلته یو د بل څه وینو او په ګډه باندې داسې د آزاد فضا څخه خوند اخلي. افغانستان کې کریم صادق دی خوښي کریم صادق مینوال یم او خوښ یم او په اوس وخت کې بیا دغه راشد خان په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. وینډو آف افغانستان ته په خیر راغلی. زه شینکه احمدي یم یو ځل بیا ستاسو لپاره ځانګړې خپرونه چمتو کوم، البته لږ متفاوته خپرونه. همدغه موسم ومو غوښتل چې راشو دلته له خلکو سره د دغه چینې په اړه خبرې اترې وکړو. تاسو ښکلې منظرې وګورئ، زه له خلکو سره مرکې کوم. چینه چې تاسو ګورئ د دې اوبه د هغې چینې څخه دي. خلک دغه چینه کې میوه د تر څنګ د څښاک ځینې شیان دلته ایږدي تر څو یخ شي. د دې ځای اوبه ډېره یخې دي، یخوالی یې نوم لري، د خلکو هغه صفتونه چې کړي وو هغه بې څه نه دي.
خبرتلا له کوم ځای نه راغلی دی علیشنګ چینې ته دلته نږدې ساحل کې مونږ اوسېږو همدلته بابازۍ دپاره ځینې وختونو کې راځو څنګه اوازې نن ورځ بازی والا ښه خوند کنه همیشه خو وخت نه وي کنه چې موقع وي نو همیشه سړی راشي ډېر ښه خوند څه باندې مصروفه وي چې داسې نشي ورته مصروفیات یې ځکه اکثریت وینې مکاتبو کې شروع شوي دي ما خپله یو مکتب کې استادي ده هماغه کې مصروف وو ستړی ماشاءالله خیر ستاسو سره مشهور ډېر ښایسته ویښتان دې پرې کړي دي او منه په بازار کې ورسره پتنګ کېږي نه نه منه کوم ځای نه راغلی ورته یاره امبولانس صحیح نه راغلی سیوا کې نه څومره وخت کې یو ځل ورته راځې یاره په اوته کې هفته کې یو ځل راځې د کوم ځای نه خلک دلته ګوري دغه چینې دلې ډېرو لر ځایونه خلک راځي مثلا کوم ځای نه مګر جغتونه پیر شماجت نه کچوغونه او سیوا کې نه لر ځایونه ولایتونه راځي معلم صاحب ته هم دلته وي دایم ورته راځې او بالکل دغه چینه په کوم وخت کې ډېره آباده وي ډېر خلک ورته راځي دا خو عموما اکثریت چې کله لامبو وخت وي د سرطان نه وروسته د سنبولیو میاشتو کې ډېره خوندوره وي ځکه اکثریت د ولایتو نه کندهار کابل سیلانیان ورته رسي چکر دپاره او په دوی باندې ښایسته هم ده او بل چې د طبیعي اوبه دي دا سبب اکثریت ځایو کې بیا نه پیدا کېږي که نه او د غره د بیخ نه اوبه چې راوځي هغه طبیعي ده چې یخې دي اکثریت زموږ هېوادوال د لرې لرې پرتو سیمو څخه داسې رخصتۍ ورځو کې رسي دلته یو د بل څه وینو او په ګډه باندې داسې د آزاد فضا څخه خوند اخلي یووالی هم جوړ کړی وي یووالی او د اتحاد او اتفاق فضا وي نن دې څومره اول هم بل ما خو د ځینې ویډیوګانې واخیستلې او خلک دې په اوبو کې ډېر کار والا تر اوسه پورې هم داسې نیم ساعت وتلی نیم ساعت به نور ولوم د خیره موټرو کې راځئ نه پلان خو موټرسایکلو باندې راغلي خو اکثریت وختو کې موټرسایکل باندې راځي تاسو ورشئ نور مو وخت نه نیسم اول هم بیا کسان ډېر زه به دوی سره وغږېږم سلام علیکم لالا څنګه یې ولې وتښولې راشه
په دغه کرکټ میدان کې هر کال په ځانګړو ورځو کې خصوصا په اخترونو کې د کرکټ لیګ په لار اچول کیږي. تقریبا د کرکټ سره چې زه آشنا یم تقریبا 25 کاله کې 25 کاله کې ما کې د ملک ټیم نه مو د پاکستان ټیم تعقیبولم نو په هغه کې مې د خوا کې لوبغاړی هغه شاید افریدا یم نو افغانستان کې څه خوښي افغانستان کې کریم صادق دی خوښي کریم صادق مینوال یم او خوښي یم او فرس وخت کې بیا دغه راشد خان ډیره مننه. د دې شی په چاپ مټ دی سن رایز د حیدرآباد لوګو ده دې کې څه ویل لري دا خو د یو خو د مخکې دا چې د راشد خان فرانچایز هغه هلته لوبه کول دغه په خاطر او د تیر تورنمنت کې واقعا سن رایز ښه ولوبېدل هنري کلاسن او مارکرم او غوره لوبغاړي ورسره د هغه په خاطر د ټولو ټیم د غړو مشوره او هیله دا و چې د لیباستان ته زه وخت نه نیسم د اکسونو په وخت کې د تغاو خدای دې په دغه کلي کې ماڼۍ هم شته دي ناک هم شته دي دې په اړه بله د دې کلي اوسېدونکو سره وغږېږو. عایش صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ. ډېره مننه. په د لومړي سر کې هېوادوال د ځان معرفي کړي. زه محمد اکبر بریالی د علیشنګ د کلي اوسېدونکی. بریالی صاحب وبخښه چې مزاحم دې شولو. نه خدای دې وبخښه. څنګه د لیشنګ کلی اصالات څه ډول دي سږ کال؟ هغه لیشنګ کلی یو آباد سرسبزه کلی دی او حاصلات الحمدلله د نور کالو په نسبت سږ بیخي ښه دي. څه ډېر ښه شوي دي سږ کال ماڼۍ څه رقم دي؟ ماڼۍ ښې دي خو موږ دلته خو په اوس فعلي شرایطو کې د مځکې په مخ کښت نشته ټول د مځکې هغه حاصلات ونه نه دي نو په اول قدم کې دلته شفتالو چې خلکو په انداز باندې په قیمت باندې خرڅ کړل دغه وروسته زردالو خو کښت دلته هغه کم دی اوس نو معنی دی داده ګاله په نامه باندې معنی دی چې خلک ګولای ګولي او اوس دغه داور دی او دغه وروسته د منی موسم معنی میزان فکر کم د معنی شکول واخله دا ګاله معنی خو د سمبلې میاشت نه عموم کې معنی میزان کې پاس میزان دی دلته مارلینګ او بیرته معنی سره ډول بازار سره ډول دی با دا خو په هغه کې پروسه کول رئیس وضعیت خراب دی د معنی په صورت کلی کې حتی په خلکو باغوانانو باندې مصارف اوښتي دي په تو چې بازار نه لري نه مارکیټ شته بعد دلته تجاران هم چې واخلي زیاتی هغه خپل کوم وخت پرې چې ګټه وي ګټه توصله کوي وتښتي خلکو پیسې د ډېر خلکو پیسې تښتوي په قیمتونه څه ډول معلومي اوس به معلومي قیمتونه کنه ورسته معلومي نه ورسته معلومي قیمتونه د دکان بیچاره باغوان په لاس کې نه دی تجارت څه طبيعت وي په طبيعت باندې خري کله چې ګټه وي وړي پوه شو چې یار بده کې مستوان دی بیا باغوان ته په
هغه کې پرېږدي داسې په ته خپله څه لرې مڼې موږ الحمدلله د موږ شته باغونه تقریبا یو 200 مڼې دي چې په هغو کې ګاله مڼې دي او د روتین مارلینګ دي ډېره مننه. مرزي صاحب په چکر باندې راغلی په څه باندې مصروف یې الیشن کلي ته؟ فعلا په چکر باندې راغلی واقعا د جمعې ورځ دلته ډېر سیلبین او مثلا نور د چکر زده خلک راځي کلي ته نو موږ هم غلي یو. کومه ځای راغلی یې؟ ته خو د همدې کلي یې؟ خو زه د همدې کلي یم خامخا راځم د همدې سیلبینو سره شرکت چېرته مصروف یې؟ په کابل پوهنتون کې د چاپېریال ساتنې پوهنځي محصل یم. ښه ډېر ښه. نن خو موږ چینې ته ولاړو واقعیت چې بېل خوند یې درلود. واقعیت خوند ډېر دی هلته د ډېرو ساحو نه خلک راځي لامبي نور همداسې په چکر باندې راځي نو واقعا د چینې نه یو ښکلې ساحه جوړه شوې ده. ډېره زیاته مننه چې زموږ دا خپرونه مو د الیشنګ په کلي کې ولیده. تر بیا بلې خپرونې مو په پاک رب سپارم.